قدرمنو بیا هرکلی او بیا ستړي مه شئ وایم تاسو ټولو ته. پروګرام د بازار دی، زه ستاسو کوربه یم ثاقب افریدی او د پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 پېښور غږ تاسو اورئ. قدرمنو د افسانې په لوري ځمه او دغه کومه افسانه چې در سره شریکومه نو په لومړي ځل دغه افسانه ما په کال 2013 کې شریکه کړې وه له تاسو سره. 2018 و 14 تاریخ و 12 میاشت وه. نه پوهېږم چې د هغې نه پس مې بیا کله شامله کړې ده که نه مې ده شامله کړې، خو ډېره ښکلې افسانه ده د ډېر محترم ایاز الله ترکزي صاحب. په دغه هیله یې در سره یو ځلې بیا شریکوم چې که چا نه وي اورېدلی نو د هغې خو به لازما خوښېږي، خو که چا اورېدلی هم وي نو د هغې به د لومړي ځل نه زیاته اوس خوښه شي. ډېره ښکلې افسانه ده. د افسانې نوم د پټ پټوڼې. نو په دغه هیله او په دغه امید یې در سره شریکوم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځېږي، ستاسو پام او ستاسو توجه ورته غواړم. ګولۍ نن ډېر زیات خوشحاله و او په زړه کې یې تجسس ډېر زیات و چې د کلي به نن سبا څه حالات وي او چې کلی به همهغه شان وي او که څه بدلون به پکې راغلی وي. ګولۍ دا سوچونه ځکه کول چې تقریبا 100 کاله پس خپل کلي ته روان و. 100 کاله عمر ډېر زیات وي چې د یو ځای نه بهر ته تیر شي. ګولۍ چې څه وخت کلي ته ور دننه شه زړه یې هوا غوندې وخوړه، ځکه چې د کلي حالات یا هغه شان و څه ډېر خاص بدلون ورته پکې ښکاره نه شو. د کلي په منځ کې د پیپل په ونه یې د لرې نه نظر پرېوته. ګولۍ خپل موټر د کلي غټې حجرې ته تاو کو. دا حجره د ټول کلي په شریکه وه. د ټول کلي غم ښادي به په دې کې کېده او د کلي خلکو به پکې په شریکه غم ښادي کوله. ګولۍ په حجره کې موټر ودرولو او د حجرې په انګړ کې په پرتو کټونو کې په یو کټ کې کېناسته او یو بالښت یې ډډه ووهله. ګولۍ په حجره ګیر چاپېر نظر واچو. د بوټو په پاڼو یې نظر پرېوتو نو سوچ یې ډېر وروستو په تېر شوي یادونه ورغلو. هم په دې حجره کې چې به کله د اونو پاڼې وغورځولې ده به د ډکو په جارو باندې پاڼې راغونډولې او عایشې به په څادر کې کور ته وړلې. آخر چې عایشه به په وړو ستړې شوه خو دی به په راغونډولو نه ستړی کېدو. ګولۍ به په دې سوچونو کې ډوب و چې عصمت ورباندې آواز وکړو. داسې ښکاري چې خپل زاړه وختونه درته یادېږي ځکه دومره ډوب تلې. او بیا ګولۍ ته ورغاړه وته. ستړي مشي خوارمشي وشو. ګولۍ عصمت د کلي یادونه او د وړوکوالي یادونه خو ډېر خواږه وي او خواږه څیزونه چانه نه هېرېږي. عصمت تا چې ماته کال وکړو نو ما وې ستا په راتلو کې لا وخت ډېر دی، نو ما اول ګاڼۍ ته مزدورانو لا روټۍ وړه. ما وې خیر دی که لږ انتظار په حجره کې وکړي نو څه خبره نه ده. ګولۍ نه یار داسې څه خبره نشته او نه ما دومره زیات انتظار کړی دی، بس هم په دې ساعت راغلم. عصمت هسې خو ماته هم اندازه شته ځکه چې ستا د موټر د هارن اواز مې واورېده نو را روان شو. اوس ته دلته خپل یادونو کې واپس ور ډوب شه او زه ځم ډوډۍ راوړم بیا به نور ګپ لګو. عصمت کور ته ډوډۍ پسې لاړو او ګل محمد د حجرې نه بهر راوتلو او د کلي په منځ کې د پیپل ونې لا ورغلو. د پیپل ونه ډېره زیاته ګوره وه. د کلي د ټول منځ کورونه یې د خپلو ښاخونو لاندې ګیر کړي وو او لاندې ترېنه ډېره زیاته میدانۍ وه. ګولۍ چې د پیپل لاندې ودرېدو نو خپل د وړوکوالي هغه شینولي یعنې بېلوري ورته رایاد شو چې د کلي هلکانو به هم د دې د لاندې کول او ماشومانو جینکو به خپله چیندرو او چا به میرګاټي کول. هغه به چې کله هم شینولي کول نو نه خو به ګولۍ شینولی ګټلی شو او نه به عایشه په چیندرو یا میرګاټو کې بریالی کېده ځکه چې اکثر به یې په یو بل نظر و او لوبو ته به یې ډېر دهان نه و. د ګولۍ او د عایشې دا جذبه څه عجیبه وه. دواړه د مینې د مطلب نه هم نه و خبر خو هسې به ورباندې یو بل ښه لګېدل او دا وجه دوی ته هم نه وه معلومه. عایشه د ګولۍ د پلار د تره د زوی لور وه او کورونه یې هم یو بل سره خوا په خوا و. ګولۍ د پیپل لاندې د عایشې خوشبو محسوسوله چې دې کې ورباندې د وروسته نه یو کس آواز وکړو چې لالا ستړې مه شئ. د ورته په جواب کې خیر اوسې ووی او بیا دغه کس ورته سمدستي ووی چې عصمت لالا وایي چې راځه بیا ډوډۍ یخېږي.
ګولي ورسره روان شو او بیا په حجره کې ډوډۍ ته کېناستل. د ډوډۍ دوران کې دواړو خپل حالات بیانول او چې ډوډۍ یې وخوړه نو ګولي ورته وویل چې عصمته ته لوښي کور ته یوسه او زه به داسې د ګاڼۍ طرف ته چکر ولګوم. عصمت کور ته لوښي یوړل او ګولۍ د ګاڼۍ په لوري روان شه. ګاڼۍ کې مزدورانو خپل کارونه کول او د کلي نور خلک هم پکې وو. چا ورباندې آواز وکړو مېلمه ستړي مه شئ او څوک به ورله راغلل لاس به یې ورسره میلاو کړ. ګولي به هم ورته واپسي ځواب ورکړو. ګولۍ په ګاڼۍ کې ګرځېده را ګرځېده، د غوایانو چکر ته یې کتل او د ګنو ورکول او د شربت وتلو ننداره یې کوله. بیا د جوګ طرف ته لاړه چېرته چې مزدور پوګ او پتري یو ځای کوي او دننه یې جوګ ته ورولي. ګولۍ لږ ساعت د دغه اور ننداره کوله چې مزدور پاڅېدو، یو اوږد لرګی را واخیستو او د اور ځای ته یې ور دننه کو او اور یې پرې اخوا دیخوا کو. اور لړونه یې واپس راوښکلو او د ایرو په یو ډیري یې ورویشتو. د ګولۍ نظر په ایرو پرېوتو نو سمدستي یې خپو د سوځېدو غوندې تاو کو. یوه ورځ ګولۍ د لرې نه ډېر تیز په منډه را روان و او نیغ د ایرو دغه شان ډیري کې وربوخت شوی و. دغه ډیرې خو د بره نه صرف ایره ښکاري خو دننه پکې ټول اور موجود وي. ګولۍ په دغه خوږلن کې ور ټوپ کړې او چې بهر ترېنه په چغو راووتو نو خلکو زر کور ته ورسولو او بیا پلار ډاکټر لا ښار ته بوتلو. ډاکټر ورله دوایي ورکړې وه خو ګولۍ د ګرځېدو نه پاتې و ځکه چې خپې یې ټولې پلۍ شوې وې او په کور کې به په کټ کې پروت و. هم په دغه ورځو کې به عایشه ټوله ورځ د ګولۍ دې کره وه. خپل کور ته به صرف د شپې دپاره تله او ټوله ورځ به یې دوی کره تېروله. کله به یې ورله اوبه رااخیستې چې ګولۍ به وغوښتې، کله به یې ورله د کلي د اټۍ نه څیزونه راوړل او دغه شان ټوله ورځ به یې ګولۍ مصرفه ساتلو. د ده به هم د عایشې نه بغیر وخت نه تېرېده چې په کومه ورځ به عایشې به په راتلو کې ناوخته کو نو ګولۍ به ډېر خفه و. هغې له د خپلې بیمارۍ د سوچو نه وتی نه و چې عصمت ورباندې آواز وکړو راځه ځوانه پور پخېدو والا دی چې ګرمه د پور ګوډه در باندې وخورم. د عصمت اواز سره د ګولۍ د یادونو کړۍ وشلېدې او ګاڼۍ ته دننه ورغلو. په ګاڼۍ کې چې ښه ګپ شپ ولګېدو نو عصمت ورته وویل ګوليه راځه چې ځو کور ته، مور مې وایي چې کور ته یې راوله. هغه هم ورسره روان شو او چې د ګاڼۍ نه کورونو طرف ته ورنږدې شول نو د ګولۍ په یو کنډر باندې نظر پرېوته. یکدم یې د خولې نه ووتل عصمته دا کنډر اوس هم لا شته؟ عصمت ورته وویل او د خان ورته لا ضرورت نشته نو هماغه شان پروت دی، البته دا دیوالونه یې بارانونو سره نړېدلي دي. ګولۍ عصمته ته صبر وکړه چې زه پکې لږ چکر ولګوم. دا هغه کنډر و چې ګولۍ او د کلي نورو جینکو او هلکانو به د شپې دلته پټ پټونې کوو. نو ګولۍ به اکثر هم په دې کنډر کې پټېدو او اکثر به عایشې را پیدا کولو ځکه چې نور هلکان او جینکۍ به په دې کنډر کې یېرېدل. ګولۍ ته هم دا اندازه وه چې نور څوک ما پسې دلته نشي راتلی او عایشه زړوره وه. هغې ته هم دا اندازه وه چې ګولۍ به هم دلته کنډر کې پټ وي او چې کله به عایشې ګولۍ ونیو نو یوه چغه به یې وکړه ومې موندې. عایشې به د لاس نه نیولې وه او ګولۍ به هم ورسره په رضا روان و. دا د دوی د هرې شپې کیسه وه او هره شپه به دوی دا پټ پټونې لګو. او بیا هغه هم یوه شپه وه چې ګولۍ او عایشې سره د کلي د نورو ماشومانو پټ پټونې لګولې وو. په کلي کې د خوشحالۍ شپه وه. د کلي د خان د زوی واده و. تماشه په حجره کې شروع وه. د تماشې دوران کې څه کسانو ډزې شروع کړې او ضد بار کې به یې دومره ډزې وکړې چې د تماشې کولو ډمې به هم د یرې کېناستې او ګډا به یې بنده کړه. د ډزو په دوران کې د ګولۍ د پلار نه په خطا کې فقیر کاکا ولګېدو او په هغه ځای یې ساه ورکړه. د ګولۍ پلار د مکې نه وتښتېدو او د عصمت پلار چې د ګولۍ د پلار د تره زوی و د ګولۍ د ټول کور خلک د شپې د کلي نه بهر وویستل او علاقه غیر ته یې د ګولۍ د نیکه کره واستول. ګولۍ هم دغه دوران کې پټ پټونې لګولې وو او په کنډر کې پټ و. عایشه ورپسې ګرځېده خو ګولۍ مشر ورور سمدستي د کنډر نه بوتلی و ځکه چې مشر ورور ته یې پته وه چې دوی هره شپه دلته پټ پټونې کوي. ګولۍ د شپې په پټه اوتې وو او عایشه ورپسې ټوله شپه ګرځېده. د کلي په شور او غوبل کې هېڅ پروا نه وه
خو بس ګولي پسې په کندر کې ټوله شپه ګرځېده راګرځېده چې بالکل بېدمه شوه، نو کور ته تلې نه شوه او په کندر کې راپرېوتې وه. ګولي دې په غېږه کې پراته وو او هم د دې عصمت د پلار په کوششونو او جرګو آخر 20 کاله پس د ګولي دې د فقیر کاکا کورنۍ سره روغه وشوه او ګولي دې ته د کلي د راتلو اجازت میلاو شو. دوی لا کډه نه وه راوړې، خو ګولۍ اول هسې په چکر کلي ته راغلی و. ګولۍ چې د کندر نه راووتلو نو عصمت ورته ولاړ و او بیا عصمت دې کره لاړل. د عصمت مور سمدستي ګولۍ ځان ته رانږدې کړو او په دواړه مخه یې ښکل کړو. د کور نورو خلکو هم ورسره ستړي مشي وکړل. ګولي عصمت دې سره د کور په منځ کې د لمر پیتاوي ته په کټونو کې ناست و. عصمت مور او نور د کور خلک ورسره ناست و. تپوسونه یو بل نه کېدل، حال احوال بیانېدل او ګپ شپ شروع و چې په دې کې د شا طرف نه ګولۍ کلک ونیولی شو او دا آواز پرې وشو: ومې موندې ومې موندې. ګولۍ خو اول ډېر زیات ویرېدو، خو چې د آواز یې واورېدو نو حیران هم شو، خو چې شا طرف ته یې وکتل نو ببر سر په بد حال یوه ښځه ولاړه وه. ګولۍ چې ورته وکتل نو بیا یې عصمت او د عصمت مور طرف ته په حیرانتیا وکتل. د عصمت مور ورته وویل: بچي یېرېږه مه، دا د عصمت خور عایشه ده. ګولۍ ډېر زیات حیران شو او د تپوس په انداز یې وویل: عایشه؟ عصمت ورته وویل: او که نه عایشه ولې؟ تا نه هېره ده څه؟ زما مشره خور عایشه ستا همزولې وه که نه؟ که ستا نه هېره ده. ګولۍ: نه ما نه هېره نه ده، خو دا حالت یې ولې؟ د عصمت مور یو سوړ اسویلی غوندې وکړو او بیا یې وویل: ګولۍ بچې، هغه شپه د قیامت شپه وه. د عصمت دې پلار خو تاسو بوتلی او موږ هم په غم اخته وو چې سحر شو نو عایشه راته رایاده شوه چې څه شوه. د کلي ماشوم راپسې راغلو چې عایشه په کندر کې پرته ده. زه په منډه منډه لاړمه، جینۍ مې راوچته کړه او کور ته مې راوسته. جینۍ یخه پخه وه، د ژمي شپه ورباندې ټوله په دغه کندر کې تېره شوې وه. ډاکټر مو ورله راوستو، هغه ورله ستنې ووهلې، دوایي یې ورکړه، هغې سره هېڅ فرق ونه شه. بیا مو سبا ته هسپتال ته بوتله. څو ورځې داخله وه چې لږه ډېره ګزاره یې وشوه نو ډاکټرانو را رخصت کړه او بس دمایي حالت یې دغه دی چې ته یې وینې. بس دغه کله کله وایي چې ومې موندې ومې موندې. څه وکړو، د الله کارونه دي. ګولۍ چې د عایشې سترګو ته وکتل نو د عایشې د سترګو نه غټې غټې اوښکې په مخ را روانې شوې. ګولۍ ورته په غرېو نیولي آواز وویل: مونږ کلي ته کډه راوړه، ته به بیا مونږ کره اوسېږې. عایشې هېڅ هم ونه ویل او کوټې طرف ته روانه شوه.